السلام علیکم خوږو کتونکو اوریدونکو تترنګونه زه ډاکټر خالد فاروق د پاکستان نه او ډاکټر نصیر خټک د جرمني نه ستاسو سره مخامخ یو. ډاکټر صاحب تاسو ته هم او خپلو کتونکو او اوریدونکو ته د روژې مبارکي وایم. روژه مبارک شه. الله دې وکړي چې دا روژې دا میاشت زموږ دپاره د سعادت او د برکاتو میاشت وګرځي او الله په دې کې زموږ عبادتونه زموږ قبول کړي. ډاکټر صاحب نننۍ موضوع زموږ د روژې په حواله ده او هغه دا چې په پښتنو کې د پښتنه معاشره کې د روژې استقبال څنګه کیږي او بیا د روژې میاشت څنګه تیریږي. په دې حواله باندې د خپلو کتونکو اوریدونکو سره خبرې کوو. یو څو خبرې دا چې زموږ په معاشره کې تاسو به هم کتلي او زموږ هم د ابزرویشنز دي چې زموږ په معاشره کې چې کله د روژې میاشت رانږدې شي نو د خلکو په سوچ کې د خلکو په خبرو کې او روزمره معمولات کې عجیبه تبدیلي واقع شي. یو خدا چې خلک خبره کوي چې روژه را روانه ده او روژه را نږدې شوه، یو عجیبه غونته کې کیفیت وي. بیا په دوکانونو کې یوه هفته 10 ورځې مخکې ذخیره اندوزي شروع شي، دوکانداران سټوریج شروع کړي، قیمتونه ګرانول شروع کړي او د هغې د یرې نه 10-15 ورځې مخکې او یو هفته مخکې عام خلک په دوکانونو کې داسې رامات شي، داسې راغونډ شي دوکانونو ته چې د میاشتې سودا پکار وي نو هغې د کلونو سودا کوي او که د هفتې سودا پکار وي نو د میاشتې سودا کوي او ډېر په ګڼ تعداد کې په ګراسري سټورز کې په سوداګانو په ځایونو کې ډېر غټ رش په نظر راځي او خلک په ډېر غټ تعداد کې په ډېر غټه پیمانه باندې سوداګانې شروع کړي او داسې ښکاري لکه چې په دوکانونو کې رزق اوړه یا نور څیزونه اشیاء خوردنوش ختمېدونکي دي. دا زموږ ابزرویشنز دي او زما په خیال زموږ کتونکي اوریدونکي به زما سره اتفاق وکړي چې د غټو ښارونو نه واله تر د کلیو د دوکانونو پورې دغه شاندار رش موجود وي. دغه شان نور هم واقعیت دي. تاسو څه ویل غواړئ؟ ستاسو څه ابزرویشن دي د روژې د استقبال په حواله چې زموږ په معاشره کې کله روژه راځي زموږ په پښتنو کې څه رویه کې څه تبدیلیانې راځي؟ وعلیکم السلام. ډېره مننه ډاکټر خالد فاروق صاحب او ټولو کتونکو اوریدونکو ته زما طرف نه سلامونه، احترامات او ټولو ته روژې مبارکي وایو. زه به شروع د دې نه وکړم چې ګوره مهذبې معاشرې، ترقي یافته معاشرې، ما په تېره هفته کې دلته زما سره نږدې یو جرمن چین دی لیډل په نوم باندې، د هغو بالکل انټري سره نږدې چې کوم دی هغو د کجورو یو غټ سټاک ایښی و او په هغې باندې افر لګولی و. چونکې روژه را روانه وه نو روژې دپاره هغو قیمت کم کړی و د کجورو چې لکه مسلمانان کجورې اخلي نو هغه د هغې اوریجنل قیمت چې هغه د کجورو قیمت یې کم کړی و نو هغې اوریجنل قیمت چې کوم هغه 7 یورو و نو هغو په 4 یورو ورکوو. په 4 یورو هغه ډېره ښایسته کجوره ده او ډېره ښکلې او 4 یورو مطلب دا دی چې لکه 1200 روپۍ په 1200 روپۍ په ځینې پاکستان کې هم ملاویږي د ښې کجورې کیلو چې کوم دی. نو لکه دا لکه د رویې خبره ده که نه. دغسې دلته چې کله کرسمس وي یا داسې نور ایونټس وي هغې دپاره سپیشل آفرز لګي چې هر سړي ته خوشحالي، هر سړی په خوشحالۍ کې شرکت وکړي، هر سړی په سیلیبریشنز کې شرکت وکړي، په خوراکونو باندې، په کپړو باندې، په هر څیز باندې دلته کې. بیا خو د بده مرغه مونږ یو طرف ته دا خبره کوو چې اسلام چې کوم دی هغه د رحمت دین دی، اسلام د امن دین دی، اسلام د همدردۍ دین دی. دا ټولې خبرې په خپل ځای صحیح دي خو آیا مسلمانان هم دا څیزونه ابزرو کوي؟ بیا موږ روژې کې خصوصا خبره کوو چې روژه د صبر میاشت ده، روژه د همدردۍ میاشت ده، روژه د نظم و ضبط میاشت ده. خو آیا دغسې دي په حقیقت کې دا بالکل نه دي او لکه زه بالکل لکه بغیر څه د ججک نه دا خبره کولی شم چې پښتانه خصوصا مونږ لکه یو خبره ډېره مونږ عام توګه باندې کوو چې یاره ما روژه نیولې ده تنګول به ډېر نه کوي. نو د دې مطلب دا دی چې لکه زه به غوسه کېږم چې ته غوسه کېږې نو روژه مه نیسه، د روژې احسان په نور خلکو مه اړوه. لکه روژه صبر ښایي، روژه صبر ښایي. تا خو روژه ځان له نیولې ده که نه، لکه ته خو نورو خلکو نه دې نه ده نیولې. صبر مقصد دی. زه اکثر لکه زه ته یاد دي زه یو ځلې ما سفر کوو د مازدیګر وخت و، زه منصرین تلم کلي ته روان وم نو یو ځای کې ډېر زیات رش و او دا یو بل دکې او داسې زونه مېزونه زه ودرېدم ما یاره چې دا څه لانجه روانه ده چې ومې کتل نو د برف بلاک پروت و او خلکو په دې واوره باندې جګړه کوله، یو بل له سرونه ماتول که نه چې زه وړم او زه وړم. نو لکه زه وایم چې دا ټوله ورځ خلک روژه څه شي ته نیسي چې په یخو اوبو روژه ماته کړي. چې په یخو اوبو روژه ماته کړم.
نو دغه سی بیا که مازدیګر دی وړو کلو کې د وړو د قانون لا او د لاټ شي مازدیګر په پکوړو جنگ په سموسو جنگ یو بل په مستو جنگ او په دې سيزونو بيزونو باندې لکه هر مازدیګر په دې وړو بازارونو کې په دکانونو مخې ته به جګړه کیږي بیا دینه علاوه یو بل مسله چې کومه ده اکسیډنټونه په دې مازدیګر کې به هر سړی دومره سپیډ وهي هغه خو چون کې لوګي او لوګي کې چې کوم د ریسپانس ټایم دی هغه کمی زیاتیږي ورسره ستاسو د باډي ریفلیکس چې کوم ریسپانس ټایم دی هغه زیات شي نو ته چې بریک لګي یا گیر بدلې یا موډ کټ کوي نو هغه کې لکه اکثر چې کوم د ستاره ریسپانس ټایم هغه سنوي څنګه ته سوچ کوي نو اکثر به اکسیډنټونه په دې مزدیګر کې اکثر کیږي بیا دغه پکې جنگ جګړې ځان لکېږي نو بهر لکه دا ټولې مسلې دي او دا پښتنه په خپل حل کوي شي دا لکه د چل دي چې لکه د کې د ایشو نشته که فار ایگزامپل څوک نشنی وي څوک ناروغ وي هغه ته داسې مسلې وي نو هغه دې پروژه نه نسی هغه دې نستی او بیا چاته دا پته چې لکه زه دغه سي پرش کې په سيزونو کې تنګيږم هغه دې غزي اوایډ کوي نه دي ضرور خو نه ده کنه چې په خپل ټوله غصې سره خلکو منځ ته ورځي او به الته چې دې کنه بدرمنیر ځان نه جوړ کوي والته بدمشي کوي کنه لکه دا خو لکه د روجي مقصد کم از کم دا بیا نه دی لکه نور پښتو هر څه به پوره شي خو روجه به کم از کم روجي مقصد پوره شي روجه به پوره نشي او ډاکټر صاحب ګوره دا تاسو خبره یاد ساتئ چې دا شرونه شاتارونه دا خو زمونږ د کتونکو اوریدونکو داسې تجربه ده چې دا د هر سړي د مخې په هر روزه کې دا کار کیږي او د دې سره روزه بیا یو سړی په عام روټین کې هم داسې چې څوک یې لقار شي غوسه وکړي نو وایي روزه یې ده صاحب یعنی روزه موږ په دې قار او په غوسه باندې دا یو سمبل ګرځولې ده دا څومره عجیبه خبره ده چې روزه د صبر نوم دی روزه د تحمل نوم دی لکه دا پریکټیس دی دا غي باندې زموږ ټریننګ کیږي باقاعده چې صبر کول زده کول دي نو موږ دا غي نه یو نیگیټیو اثر اغسته یو موږ روزه بیا په دې بدنامو چې لکه ډیر خاري ولې روزه ده یا داسې قسمه الفاظ خو دا خو د عامه معاشري خبره ده خو داسې سيزونه په تعلیم یافته او په هایلی کوالیفاید معاشره کې یعنی په سېکټرو کې هم دي که تاسو فکر کړئ په سرکاري دفترونو کې هم او په غیر سرکاري دفترونو کې هم خلک کار عموما ټایمونه هم چینج شي خو دا غي سره کله خلک کار هم نه کوي لکه روزه د مړ بسر مدل کوه کار نه کیږي بل ورځ راشي کار بیا کوس روزه د پروژه کې بیا مرزه کړتا یعنی خپل دفتر ته بزم ناس به خو کار بنه کوم ځکه چې روزه ډاکټر صاحب د سره یو بل ډایلما ده د معاشري زه تاسو ته یو بل کیسو کوم دا تاسو د کوم کار خبر وکړه کنه د یو بل لنجه ته څه چې دا سړی چې د کم کار تنخواه اخلي سحر دفتر لذي دفتر کې دا کار نه کوي او مسخوتن تراو کې قران ختم ته ولاړی بالکل الته ختم روزه په حرامه تنخواه روجمات کوي او به ورپسې قران ختم هم کوي دا ګوره چې ډیر سخت لکه دا زمونږ په دې معاشري کې او پښتنو کې ډیر غټي غلط فهمي دي دا ډیر زیات زما خپل خیال دا دی چې ته تراوی او کې یا د نو کړی دا دومره غټه کیسه نه نفل عبادت دی خدا سحر ډیوټي چې کومه ده کنه دا ډیره امپورټنت دا فرض ده ډاکټر صاحب بالکل په ډیوټي فرض ده مونږه مسخوتن په قران ختم کې لکه طبقتري لکه زموږ چې پښتنو کې خو مخالي چې لکه دغه بیا بزو وایم د قریان صاحبان خفقيږي نه لکه روجي کې خدای ډېر غټ بزنس کیږي نه د ختمونو اولادي ولا نو دغه بزنس کوم دی لکه دا ډېر چونکه هغه د سي اغاسیز پروموټ کړي دي هغه د سي د ایڈورټایزمنت کړي دي د سي لکه مارکیټینګ کړي دي چې خلک هر سیس پرې غوي قران ختم کوم پکې او بیا پکې د اساسو خبره عزیز مولان پکې دا سي چې هغه د دریوش په ختم کوي نو درې سلور ځای ختم کوي نو باغې سو پويږي نه بس تاسو روان لکه د دام د قران هاتک ته زما په خیال چې نه پته پويږي نه په سامین پويږي خو صرف د خپل ختمونو د زیاتولو د پاره په هر یو ختم کې سره ملويږي زه چې تاسو ته یو لکه زما خپل یو مشاهده درته وایم په هزاره یونیورسيټي کې یو غټ جماعت د سعودي عرب ولې جوړ کړی دی هزاره یونیورسيټي تاسو کې چرته راغلی نو تاسو وکتلی نو اغه چې کله نو اغه کې چې کوم کاری سی وو نو اغه مونږ راغلو یو ځلی اغه چې کوم سعودي نه د اغه د سعودي ټیکدار ورته وای یا ورته لکه د سعودي چې کوم ریپرزنټیټیو وو چې هغه د پروجیکټ چلو نو هغه راغی موږ سره مخام رجامات یو کو بیا موږ هغه نه پس لاړو او بالکل این د تراو په وخت باندې چې تراوی بالکل په پیک روانه وي چې موږ جمعه ته ورننه وته چې جمعه ته ورننه وته نو هغه عربی ماته وی چې لکه دا څه شي کی لکه دا څه شي وای کنه مورته دا قران وای کنه ماته لکه قران خو د سینې دا قران نه دی
ما ورته وایي چې قرآن وایي، خو موږ چې کله دا رکعتونه ختم کړل، لکه هغه اتحیه دغه وکړه، سلام یې وکړ، قاري چې راغی نو هغه عربي ورته وایي چې لکه دا ته څه شی څنګه قرآن وایي، ته خو موږ برتي کړي، لکه ته قرآن ته موږ برتي کړي. هغه ویره اوس په سم وایم کنه، لکه بیا نو اوس لکه دغه قرآن هم موږ بیا د خلکو په چويس باندې چې دی کنه شاته زر وایي. او نو دا سیس چې کوم دی لکه د دې ټولو سيزونو بنیادی طور باندې اسلام ته د سړي تزکیه نفس ته د خپل د انټرنل د سيزونو ته لکه هیڅ مطلب نشته دی. دا خو صرف لکه ایکسټرنل لکه بزنس ټایپ سیز دی، خو د مذهب په نوم باندې کیږي. نو دی وجنه لکه زه وایم چې 2 رکعات وکړه په طریقې وکړه، 8 رکعات وکړه په طریقې وکړه، احسن عمل خو دا دومره وګدوي بیا مچ به سحر نوکری نشي کوي، سحر نوکری ته پټیم نه زما نه عبادت موږ په منډه کوو، پاغي باندې موږ نه ځان پوهو. داسې ټوکه شان ماته یاد شو په دې حواله باندې چې داسې واقع مشهور چې زموږ په دې علاقو باندې مولوي صاحب ته چوي چې وایي ته د تراویح بسنګ کې، نو هغه وی چې زه خو 3 قسمه تراویح کولی شم. یو به داسې چې نه به زه پوهېږم، نو به تاسو پوهېږئ. یو به هغه چې زه به پوهېږم خو تاسو به نه پوهېږئ، او یو به هغه چې موږ زه به هم پوهېږم او تاسو به هم پوهېږئ. تاسو چایس نه چې کم یو نمونه راته وکړم. نو لکه دا خو خیر یو بل موضوع په دې باندې ډاکټر صاحب یو جدا به ان شاء الله پروګرام کوو چې تراوس سره موږ کم مذاق کوو د عبادت سره. اوس واپس راځو د روزي آغاز ته، چې زمونږ د روزي په آغاز کې خلک په مارکیټونو کې داسې سوداګانې کوي لکه چې دا ټول سيزونه شای خوردنوش ختميږي بالکل، او داغي خدای خبر داسې یو سای کې جوړ شوی دکانداران ټول سامان د دکان نه بهر کیدي او پیکیجونه ولګي او ساجي باجي ماشينو باندې، او خلک بس یو قسمه په گاډي ډکې او لوډر ډکېږي او ډېر په عجیبه توګه سودا کیږي. یعنی د بې صبرۍ او داسې د لوږې په پښتو کې موږ ته د وږو سترګو وایو، د وږو سترګو سوداګانې، د بې صبرۍ عملی مظاهره وي، د بې صبرۍ عملی مظاهره موږ د روزې نه مخکې وکړو. او بیا په خوراکونو کې او په مازدیګر کې بیا چې کله دغه نو یو خو سړی وږی شوی هم دا خبره ټیک ده، خلک وږي شوي. او زموږ په معاشره کې بخښنه غواړم د سامعینو نه او د اورېدونکو کتونکو دواړو نه چې زموږ په روژه کې په ماښامي کې منګه د لوګي داسې مظاهره کوو چې کم یو سیز هم په بازار کې اویلیبل دی یا ارزه کې چی نو هغه هر سیز موږ اخلو. نو ټیک ته پاکي بچا غریب ته رزق هم ملاويږي، دغه نو کوي دغه په کېږي دکانداري وکړي. خو لکه د لوګي دومره عجیب اثرات په موږ باندې چې موږ هر یو سیز کور ته وړو، موږ دا کوشش چې ډیر سیزونه مې د خېټه تور واچول، الان کې چې کله افطاری وشي بیا هغه شان خوراک بوت چاته کې رد نه کیږي. خو زمونږه په پښتو کې د وږي سترګې وایو، د وږو سترګو مظاهره عموما کوو، خپکیږو د موږ ټول نه، موږ ټول داسې یو اول موږ ځان ته وایو بیا د باقي معاشره ته. نو په دې حواله باندې ډاکټر صاحب تاسو یو مثال ورکړو چې الته کې کجوره ارزانه شو او د دې لپاره چې روزه را روانه ده، مسلمانانو به روزه نشي کجوره به افطار کوي. زمونږ په معاشره کې داسې الټ دی، دلته کې ذخیره اندازي وشي، سیزونه سټور شي، دکانداران خټ ډیلران کجوره سټور کی، اچارونه سټور کی، نور سیزونه سټور کی د او ملاوټونه شروع شي، لکه دا بیسن چې وته مونږ وایو پکوړو ولا وړو، دا د روزي یو آیټم دی. نو په دې کې هم لکه ملاوټونه د غنمو وړو، د یو شی وړو، د بل شی وړو په دې کې مکس شي او په هغه قیمتونو باندې خرڅيږي او د دکاندارانو مقابله شروع شي. نو په دې حواله باندې زموږ خپل دکاندارانو نه یا زموږ چې کوم روزتيان روزي به کوم زموږ پښتانه نه نيسي، هغه دم سم میسج ورکول چې وایي لکه دا سيزونه ختميږي نه په دکاندارانو کې څه ختميږي، نه رزق ختميږي، نه د اخري روزه ده، نه د اول روزه ده، چې عمر وو نو دا ټول سيزونه به وسره ان شاء الله. دا خو د سي ډاکټر صاحب کنه چې لکه دا چې کوم د ملاوټ ولا کیسه دا صرف روزي سره نه تړلې، زموږ دکانداران لکه اورال پاکستان کې اکثریت دکانداران چې کوم دی هغه په دې سیس باندې په دې مرز کې اخته دي او دا ډیره بدبختی ده. خو بهر حال به روزي تلک باندې ورته کوانټیټي سیوا کی ځکه چې خلک هم بیا لک اخلي هم زیات او لکه دومره تاسو هم کوي او نو بل لکه د دې چې لکه دا د عام خلکو په دغه کې دا ما د سورج مخکې یو دغه اوریدو یو يهودي دی لکه دا خبره خو دلته کې دي کنه دا یو عربي دی دغه ولا یو ویډیو ما کتل هغه یو ډېر خپل خبره وړاندې یاره موږ يهوديان چې د خپل مشومان ته څه خایو کله مارکیټ ته لاړ شو ناغه خو د تورات چې کوم انشنت وزډم دی کنه هغه باندې خبره کوله ناغه چې موږ ورته خایو چې دا یو سیپ په $1 دی او دا په $2 دی، $2 ولا موږ ولې اخلو ځکه دا موږ خپل هیلث کې انویسټمنټ کوو. نو یعنی خاص موږ کوو چې موږ انویسټمنټ کوو خپل هیلث کې انویسټمنټ کوو. نو دا موږ لکه د پښتنو ته یا موږ مسلمانانو ورونو ته هم زده خبره کوم چې ګوره تاسو چې سیز اخلي صرف قیمت باندې سیز مت وی کوي، لګ واخلي
پکوړې کته فار ایگزامپل لس پکوړې دی وخړې کو 2 دی وخړې او کنه دی وخړې خو هغه سپارښت هغه سیز اخلي چې هغه لکه تاسو ته پته وي قیمت د خصیز لک قیمت به ضرور ګران وي په خپل هیلث باندې انویسټمنټ کوي ګوره زموږ طرف ته خلکو ته څومره مسلې دي د صحت په جوړیږي ورته په دې ینګ ایج کې هارت اٹیکس ډایابټیس او بلډ پریشر او دا ټول سيزونه او دا ټول سيزونه ډایرکټلی اسوسییټ دي د دغه سيزونو سره د خوراک سره لایف سټایل سره نو دی وجنه د کزوایم چې لک خوراک په طریقه خوراک صبر باندې لکه ضرور نه دي چې لکه خلک د منډي وي هغه د پر لکه دغه مظاهره کوي کوم چې موږ لکه عام طور باندې وینو لکه پروژه کې بد اخلاقی کول بد نظمی کول بے صبری کول دوکا کول دا ټول غلط کارونه دي او دا ګوره موږ ته زه یک بیا دا موږ خبر ریپیټ کوم چې موږ ته هیڅ څوک نه بل پیغمبر لا راځي او نه بل څوک اصلاح کوونکی راځي ریفارمر راځي موږ به په خپل د اساس پختنه په خپل کوو خپل کور کې به دا مسله حل کوو خپل ځان نه به شروع کوو او خپل به دا مسله حل کوو دا مو حل نه کړل نو دا د دې به هیڅ علاج نه او موږ به دغه څه په پستۍ کې پراته یو دا ټیک ده دا ډاکټر صاحب دا خبره تاسو بالکل ټیک ده زمونږ د اصلاحات د پروګرام زموږ په دې بنیاد دی چې موږ هغه خبرې په دې کې کوو چې هغه موږ په خپل اصلاح کولای شو اول زه تاسو او بیا معاشره زه یو سیز بل پکې کوم تاسو بل چې دا سیز کوم چې ګوره موږ په د روجه کې یو بل مسله جوړیږي چې زنه شتمن خلک چې کوم دي دولتمند خلک چې کوم دي چې وسرسي هغه په یو بل مرز کې اخته یو هغه په اسراف کې او فتر پارټیانو کې او په دې سيزونو کې اخته بالکل او ډیر غټ دستخوان خوري ډیر غټ آیټمز پکې دي ورس 15 د خوراک زیات پکې کیږي نو لکه بیلنس معتدل اعتدال لکه اسلام هم د میانروي او د اعتدال خون کې دین دي نو یو طرف ته غریبانه وي او بل طرف ته اسراف وي نو دا سيزونه پکار دی چې لکه روجه کې د امیران چې کوم دي یا شتمن خلک چې کوم دي دولتمن خلک چې کوم دي هغه خپل خرچه کنورټ کی شفت کی ټورډز هغه خلک چې هغه بوزله دي هغه کمزوري دي معاشره کې او کمزور خلکو ته پکار دی چې هغه خپل د اخلاقو د نظم د ضبط د صبر دغه مظاهره وکي نو دا ټول سيزونه په شریکه کیږي نو لکه دا دواړه به یو بل سره چې کوم دی هغه به کومک کوي نو هله به چې رواني تاسو خبره په دې باندې تاسو یاد ساتئ زمونږ په معاشره کې الحمدلله داسې خلک شته صاحب خیر چې هغه پروژه کې د عام ورځو زیات صدقات کوي غریبانو ته کورونو ته سيزونه لګي ډېر ښه روایت ته موجود دی او موږ خپل ورونو ته د نورم دغه کو دا خپل ځان ته وایو نور ته چې څومره کې د شنو چې په دې میاش کې هغه خلک چې داغي وستسن رسی چې داغي کچن ته او داغي درستخان ته منګه هغه آیټمز ورسو چې هغه ډېر کم په ژوندۍ کې خورلي یعنی سپیشل طرفونه عموما داسې چې پروژه کې تقریبا د ارچا دستخان لګ د روټین نه هټ کې خډک وي خو بهر حال دا کوم یو څو عادتونه چې زموږ په پښتنو کې دي زما د خیال چې موږ خپل ورونو ته وایو خويندو ته چې هغه په خپل هم او زموږ چې څومره د پیغام خلک اوري چې هغه په دې باندې لږ نظر وساتي او دې فکر وکړي لکه دا د مازیګر په وخت کې دا جنگ جګړې دا د ډېر وړو خبرونو جوړیږي دا نمبر زما مخکې ته زمانه وري مخکې شوي د کور ته رسیدو په وخت باندې ډېر زیات سپیډ اوورټیکینګ باقي کې د یو سره گاډي ولګي نو دا په دې موټر وې باندې تاسو خیال کړئ اکثر لیکلي چې دیر سے پہنچنا نه پہنچنے سے بهتر ہے نو اکثر موږ په جګړو کې ونخرو او جماعت هم نه پر لار راشي کور ته مونږ رسو او خطاوانه مو شي ګاډي دی بل او اکسیډنټ وشي یو بل سره وحال وکړو سرماته غخماته پکې وشي تانه تحصیل ته پکې خبره لړ شي نو دا چې منګه لګ زمونږ رونه خويندې خو مومن داسې نه خورونو خبره کوم چې اغي لګ پدې کې صبر وکي او یو بل ته عفو درگذر وکي پدې سوچ باندې زرو شدا او معافي وکاو بل د دې سوداګانو په حواله باندې خبره چې چا په خپل ځان قبوني هغه دغه سرش ځای ته نه ورځي کور کې د خپل خزې سره لګ په کچن کې مدد وکي دا خبر ده نو لکه بدی خو متزان بدخاري چې خزې سره په کچن کې پکوړې پخې کو یا بل څه کارو کوالان کې په دغه رش په وخت کې الته زمون ضرورتي او اسی عموما په کارم داسې دا چې من غیر ضروري ولې راوځو د کورنه لکه ډیر ضروري کار نشته ستاسو ډیوټي نه ده ته وڅ په نه بازار ته راوځي کله تاسو فکر کړئ زمون په پښتنو په کلو کې د مازی د روزي مازیګر ډیر کمی ټول خلک وڅ په هغه روډ تر راوته په ترکول کې ولاړی روډ بند کړی او بس دا فزول لکه وخت یې دا مازیګر څومره قیمتي وخت دی د ذکر او اذکار د لپاره د عبادتو د لپاره د دعاګانو د غوښتو د لپاره تاسو خبره په کور کې د کچن کې د خپل وایف سره د خپل مور سره یا د زنانه سره مدد کول د لپاره ډیر اهم وخت دی خو موږ به لازمن روډ تر وځو او چې روډ تر وځي
نو ظاهره خبره ده د لارې خپل حقوق د الله پیغمبر خو دي چې ته په لار کې ودرېږي د خپل حقوق دي نو موږ د هغه حقوق پته نه او موږ په شر شاتار او په دې کې ورخلو او عموما زمونږ د روزه عبادت هم ګډوډ شي خراب شي او الټه نقصان وکړو نو دا ته دې خبرې زما په ذهن کې دي که تاسو دې سره اډ کول غواړئ هغه تاسو اډ کړئ نور به موږ ان شاء الله زمونږ روان د روزي چې څومره پروګرامات دي نو داسې سامعین زمونږ چې څونه اوریدونکي کتونکي دي نو موږ په روزه باندې خبره کوو په روزه کې ان شاء الله په عبادتو به خبره کوو د روزي په نور معاملاتو به کوو ان شاء الله نو دې سوداګانو غستو د شرونو شادارونو په حواله تاسو زمونږ کتونکو اوریدونکو ته اخیری پیغام ورکړئ زمونږ د پروګرام وخت زه دا وایم چې رمضان چې کوم دی دا ډیره مقدسه میاشت ده دا د نظم او ضبط میاشت ده خپل وخت خپل ځان پکې منظم کړئ دا صرف د لوږې او د تندې تجربه نه ده بلکې دا د بدلون تجربه وګرځوي دا د اخلاقو میاشت ده د کې بد اخلاقی مکوئ د کې اخلاق چې دی هغه د اخلاقو مظاهره پکار ده دا د انصاف میاشت ده په دې کې سوداګر شتمن خلک مزدوران ځوانان ښځې ټول پکار دي چې انصاف وکړي او هر سړی خپل ذمہواری په ټیم پوره کړي نو زموږ ټولنه زموږ معاشره دا ټوله بدلیدای شي ان شاء الله کتونکو اوریدونکو زموږ د پروګرام ختم دی زه تاسو ته ځل بیا درخواست کوم چې تت رنګونه چینل تاسو سبسکرایب کړئ او دا پروګرام لایک هم کړئ او موږ ته کمنټس وکړئ خپل تجاویز موږ ته راکړئ ان شاء الله را روان پروګرامونو کې موږ تاسو کمنټس اورو هم او په هغه باندې پروګرامات هم ډیزاین کوو ډیر مننه خوشاله آباد اوسئ خدای پامان